ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. السلام علیکم. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. نن چهارشنبه د 1415 هجري شمسي کال د سرطان یا چنګاښ 21 نیټه ده. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابیلو خپرونو لیدونکي وي. اوس هم پام وکړئ د لغمان د ملي ټلویزیون سیمه خپرونو ته. خو په سر کې څو مهم خبرونه. زه شاکر الله هڅاند یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ختیځ زون د ایران سرکونسل د لغمان له مرستیال والی د ادارو له مسؤلینو او سوداګرو سره ګډه ناسته وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت د ختیځ زون سرکونسل مجید رضا پناه د بهرنیو چارو د زون له رئیس سره یوځای لغمان ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت له مرستیال والی حافظ انځرګل عبدالله د بیلابیلو ادارو له مسؤلینو او یو شمېر سوداګرو سره ګډه ناسته کړې. د ولایت مقام د رسنیو مرکز د خبرپاڼې له مخې د یادې ناستې په پیل کې مرستیال والی د ایران هیواد له ولس او حکومت سره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو په اشارې ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ همکاري کولی شي د بیلابیلو برخو ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. نوموړي د روغتیا، کرنې، سوداګرۍ او نورو اړوندو برخو د همکاریو پر پراختیا مفصلې خبرې کړي. په خبرپاڼه کې راغلي ورپسې د ایران د ختیځ زون سرکونسل مجید رضا پناه ویلي افغانستان او ایران د ورورولۍ اړیکې لري او د همدې ورورولۍ له مخې باید له یو بل سره همکاریو متقابل ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړې هڅه کوي چې د لغمان ولایت سره د روغتیا، سوداګرۍ، کرنې، د سوداګرو لپاره ویزو د اسانتیاو، د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد او بازار موندنې په برخو کې همکاري پراخه کړي او په دې برخه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ څرګند کړی. د خبرپاڼې له مخې د ناستې په پای کې د بیلابیلو ادارو مسؤلینو خپلې ستونزې او غوښتنې چې د روغتي خدمتونو پیاوړتیا، د شکر ناروغانو لپاره د ځانګړي مرکز جوړ، د کرنې په برخه کې همکاري، د حرفوي زده کړو پراختیا، د سوداګرو لپاره د ویزو اسانتیاوې، له افغان مهاجرینو سره د ښه چلند غوښتنه او د زده کړو لپاره د بورسونو برابرولو په اړه وي. د ایران د ختیځ زون سرکونسل سره شریکې شوي دي چې ورته د همکاریو ډاډ ورکړل شوی. د اقتصاد وزیر لغمان اغیزمنو او دوامداره پروژو په جلب کې ځانګړې پاملرنه کوو. د لغمان اقتصاد ریاست رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح تېره ورځ د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف سره کتلي. د اقتصاد ریاست له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې ناسته کې د ولس د شته ستونزو له کډوالۍ د راستنو شوو دایمي او موقتي پنډغالو وضعیت او د ولایت د عمومي اقتصادي حالت په اړه هر اړخیزې خبرې شوي. د خبرپاڼې له مخې مولوي عطاالرحمن فاتح د دې ولایت د روانو انکشافي چارو د موسسو د فعالیتونو په اړه مفصل معلومات وړاندې کړي او ویلي د اقتصاد ریاست هڅه کوي چې ټولې پروژې او مرستې د اسلامي امارت د پالیسۍ او د ولس اړتیاو مطابق په شفاف او منظم ډول تنظیم او همغږي شي. په ورته وخت کې د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف د لغمان اقتصاد ریاست کړنې ستایلي او ویلي چې وزارت به د ولایتي ریاستونو د پیاوړتیا، د متوازنو پروژو د جلب او د ولایتي انکشافي پلانونو د عملي کولو په برخه کې لازمي همکارۍ ته دوام ورکړي. په خبرپاڼه کې د ښاغلي حنیف په حواله زیاته شوې چې لغمان د هیواد له مهمو ولایتونو څخه دی او هڅه به وکړي چې د ولایت ته د اغیزمنو او دوامداره پروژو په جلب کې ځانګړې پاملرنه وکړي ترڅو د خلکو اقتصادي وضعیت او د ژوند اسانتیاوې لا ښې شي. لغمان کې د کلبونو په کچه سیالۍ د پردیس کرکټ کلب په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د لغمان ولایت د کرکټ ادارې مشر جمیل ستانکزي رسنیو ته ویلي چې د کرکټ پرمختیایي ادارې د کلني پلان له مخې د دې ولایت د کلبونو په کچه سیالۍ چې څه باندې 2.5 میاشتې وړاندې د دې ولایت په مرکزي کرکټ لوبغالي کې د 22 کلبونو په ګډون پیل شوې وي. د پردیس کرکټ کلب په اتلولۍ پای ته ورسېدې. ښاغلي ستانکزي ویلي پیلو به د پردیس کلب او همت سلطان لوبډلو ترمنځ ترسره شوې. همت سلطان لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه، په ټاکلو 500 اورونو کې 400 منډې هدف وټاکه. په ځوابي توپوهنه کې حاجي پردیس لوبډلې یاد هدف د عاقب اسماعیل خیل د 192 چټکو منډو پر مټ د 192 چټکو منډو پر مټ 2.5 اورونو کې پوره کړی او بریا یې خپله کړې. د کرکټ بورډ مسؤلینو ویلي د یادو سیالیو اساسي موخه د وزیر محمد اکبر خان 2مه درجه ولایتي سیالیو لپاره د وړو با استعداده لوبغاړو پیژندنه او لارموندنه وه ترڅو د دغه سیالیو له لارې غوره استعدادونه راتلونکو لوړو پړاوونو ته معرفي شي. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه. تر بیا ښه وخت.